السلام علیکم، بیا هم ښه راغلاست پښتو میډیسن ته. په دې ویډیو کې به تاسو د سالمونیلا بکټریا په اړه مکمل معلومات لاسته راوړئ. سالمونیلا بکټریا لکه څنګه چې تاسو په شکل کې وینئ دا یو راټ شکله بکټریا ده. دا بکټریا تحرکات لري ځکه چې دا بکټریا فلاجیلونه لري. سالمونیلا بکټریا د کلینیک له نظر ډېر مهم بکټریا ده ځکه چې سالمونیلا بکټریا په انسانانو کې محرکه یا ټایفاید فیور منځته راوړي. که چیرې موږ د بکټریاوو تقسیم بندي و عمومي جدول ته وګورو نو سالمونیلا بکټریا چې ده په ګرام نیګیټیو راټ شکله بکټریاوو کې راځي او دا په هغه ډول ګرام نیګیټیو راټ شکله بکټریاوو کې راځي کوم چې خپل پاتوجینیسیس په هضمي جهاز کې شروع کوي. نو سالمونیلا بکټریا یو ګرام نیګیټیو باسیل بکټریا ده. تاسو په دې جدول کې هغه 10 بکټریاوې وینئ چې په 2012 کې په یونایټډ سټیټ کې د ټولو ډېر ناروغۍ منځته راوړي وي. نو سالمونیلا په دا جدول کې دریم مقام کې راغلی دی. نو په دا خاطر سالمونیلا د کلینیک له نظر یو ډېر مهمه بکټریا ده چې باید هر د طب محصل د دې بکټریا په اړه باندې معلومات ولري. سالمونیلا بکټریا چې ده عموما په انسانانو کې 3 ډوله ناروغۍ منځته راوړي: انټریکولایټس یا د کولمو التهاب، ټایفاید فیور یا محرکه او سپټیسیمیا منځته راوړي. که چیرې موږ د بیوشیمیک د نظره د سالمونیلا مهم خواص وګورو، اول دا دی چې سالمونیلا بکټریا نشي کولی لکتوز کن تخمر ورکړي، او بل کله چې موږ سالمونیلا بکټریا کلچر کړو نو دا په هغه میډیا کې هایدروجن سلفیډ ګاز تولیدوي. او بل مهمه خبره دا ده چې د سالمونیلا په اړه باید چې موږ په پوه شو، هغه سالمونیلا بکټریا 3 ډوله انټیجنونه لري. یو وی آی انټیجن یا کی انټیجن چې کوم د سالمونیلا بکټریا د کپسول په سر قرار لري، بل هم او انټیجن یا سیلوال انټیجن چې دا انټیجن بیا د سالمونیلا په سیلوال باندې یا حجروي دیوال باندې قرار لري، او بل اچ انټیجن چې د سالمونیلا بکټریا په فلاجیل باندې قرار لري. دا انټیجنونه موږ سره بیا په لابراتواري ډیاګنوز کې ډیر کومک کوي. سالمونیلا بکټریا مختلف ډولونه لري لکه سالمونیلا ټایفای، سالمونیلا پاراتایفای A، B او C او D. که چیرې د سالمونیلا بکټریا په پاتوجینیسیس په اړه باندې خبرې وکړو نو د مخه مو وویل چې سالمونیلا بکټریا 3 ډوله ناروغۍ په انسانانو کې منځته راوړي: د کولمو التهاب، ټایفاید فیور یا محرکه او سپټیسیمیا. او سالمونیلا بکټریا عموما انسان بدن ته د خولې د لارې انتقالیږي، او دا بکټریا یو پیکو اورل روټ لري، یعنی د انسان بدن څخه محیط ته د مواد غیطه په واسطه انتقالیږي او بیرته د محیط څخه انسان بدن ته د خولې د لارې ننوځي. د دې لپاره چې یو شخص د سالمونیلا بکټریا په واسطه مریض شي نو دغه شخص باید د سالمونیلا بکټریا په اصغري شکل 100,000 مایکروارګانیزمه اخیستی وي چې بیا کولی شي دغه بکټریا د انسان په وجود کې ناروغي منځته راوړي. او بل مهم خبره چې باید دلته یادونه ځینې وکړم هغه دا ده چې سالمونیلا بکټریا عموما خپل پاتوجینیسیس د کولمو څخه شروع کوي. اوس به موږ وګورو چې په کوم میکانیزم سره سالمونیلا بکټریا انټریکولایټس او ټایفاید فیور په انسانانو کې منځته راوړي. سالمونیلا بکټریا د انټریکولایټس د رامنځته کېدو په وخت کې مکوزه یا محیطي برخه مساوي د کوچنیو کولمو. نو په دغه خاطر ما د کوچنیو کولمو محیطي برخې او حجره دلته څه ښودلي دي. کله چې سالمونیلا بکټریا د کوچنیو کولمو لومین ته راسي نو دا په اول مرحله کې دا ځان د محیطي برخې سره وصل کیږي. کله چې سالمونیلا بکټریا د محیطي برخې سره وصل شول وروسته دا بکټریا په محیطي برخې تخریب منځته راوړي او ځان انتقالي د محیطي برخې و افیتیل حجراتو ته. دا چې دلته تخریب منځته راغلی دی نو طبیعي خبره ده چې انفلمیشن یا التهاب به شروع کیږي، او د انفلمیشن په جریان کې به پروستاګلاندینز، انټیروټوکسینز او مختلف سایټوکینونه افرازیږي. دا کیمیاوي مواد یو خو التهاب یا انفلمیشن رامنځته کوي، بل دا کیمیاوي مواد د کولمو په اپیتیل حجراتو کې اډینال سایکلیز فعاله کوي. کله چې اډینال سایکلیز فعاله سو دا په خپل وار سره سایکل امپي فعاله کوي، او کله چې سایکل امپي فعاله سو نو د کولمو د اپیتیل حجرات څخه په زیات اندازه اوبه او الکترولایټونه ولومین ته وځي. کله چې په زیات مقدار اوبه او الکترولایټونه د کولمو د حجرات څخه ولومین ته راسي نو دا د هغه مایکروارګانیزمونه کوم چې تخریب منځته راوړی دی هغه مایکروارګانیزمونه د بدن څخه باسي، نو په دا وخت کې انسان ته ډایریا یا اسهال پیدا کیږي. نو دا حالت کې چې کولمو کې التهاب رامنځته سو نو دا حالت ته ویل کیږي انټریکولایټس. اوس که چیرې موږ د سالمونیلا بکټریا په واسطه د
ټایفاید فیور یا د مورکې د رامنځته کېدو میکانیزم ته وګورو، نو دلته هم په عین شکل سره سلمونella بکټریا ځان د کولمو و مخاطي حجراتو یا فیتل حجراتو ځان انتقالي، خو په دغه حالت کې د دې پر ځای چې التهاب شروع شي، سلمونella بکټریا د کولمو و عمیقې برخې یا سب موکوزا برخې ته ځان انتقالوي. کله چې سب موکوزا برخې ته سلمونella بکټریا راغلل، نو موږ ته معلومیږي سب موکوزا برخې کې خو په زیات مقدار مایکروفاژونه او نور معافیتي حجرات موجود دي، نو په دغه ځای کې مایکروفاژونه سلمونella بکټریا بله کوي. کله چې د مایکروفاژ په واسطه سلمونella بکټریا بله شول، دلته دوه امکانه موجود دي. یو خو دا چې د مایکروفاژ په واسطه سلمونella بکټریا د منځه ولاړ شي او په دغه حالت کې په انسان کې معافیت منځته راځي او که مرضي د سلمونella بکټریا په واسطه نه تشکیلیږي. اما که چیرې سلمونella بکټریا د مایکروفاژ په داخل کې وکولای شوای چې ژوندۍ پاتې شي، نو په دغه حالت کې سلمونella بکټریا د مایکروفاژ په داخل کې تکثر کوي او موږ ته معلومیږي چې مایکروفاژونه او نور معافیتي حجرات چې دي دا یو متحرک حجرات دي، نو دغه مایکروفاژونه وروسته د وینې جریان ته انتقالیږي. کله چې مایکروفاژ د وینې جریان ته داخل سو، نو د دې سره د سلمونella بکټریا هم د وینې جریان ته داخلیږي او وروسته دغه مایکروفاژونه چې هر غړي ته ولاړ شي د بدن، هغه غړي د سلمونella بکټریا په واسطه مصافیږي. عموما د سلمونella بکټریا په واسطه دغه لاندې غړي یا اعضاوې د بدن مصافیږي چې په هغې کې کبد شامل دی، توری یا سپلین، همدارنګه صفراوي کڅوړه او پښتورګي، همدارنګه دماغ، چې په دغه اعضاو کې بیا سلمونella بکټریا د خپل توکسین د تولیدو پر اساس د مورکې ارازالایم په ناروغ کې ښکاره کوي. دلته باید یو خبر په یاد وي، که چیرې یو شخص د مورکې په ناروغي باندې اخته شي او وروسته هغه بیرته معافیت منځته راوړي، خو بیا هم د سلمونella بکټریا د هغه په صفراوي کڅوړه کې د میاشتې او کلونو دپاره پاتې کېدی شي او دغه بکټریا د صفرا سره یو ځای کولمو ته راځي او د کولمو کې د موتغیرته سره یو ځای محیط انتقالیږي او نور انسانان مصافوي، چې دغه شخص ته د سلمونella بکټریا کرونیک کیرر ویل کېږي. تاسو په ګوګل کې د ټایفاید میري په اړه معلومات لاسته راوړئ، نو تاسو ته به معلوم شي چې د سلمونella بکټریا کرونیک کیرر مریضان څه ډول دي. اوس که چیرې موږ کلینیکل ډیاګنوز ته راسو، که چیرې په یو شخص کې د سلمونella بکټریا په واسطه انټیروکولایټس یا د کولمو التهاب منځته راغلی، نو دا شخص به د 12 څخه تر 48 ساعتونو انکیوبیشن پیریود وروسته به لاندې اعراض او علایم ورته پیدا کیږي. اول نوزیا یا دلبدي، استفراغ، د نس دردونه او ډایریا ورته پیدا کیږي. او که چیرې یو شخص کې بیا سلمونella بکټریا ټایفاید فیور یا مورکه رامنځته کړې وه، نو د مورکې په وخت کې اعراض علایم په کراري سره رامنځته کیږي چې په اوله هفته کې به شخص یوازې تبه ولري او قبضیت به ولري او وروسته په دویمه هفته کې به شخص ته لاندې اعراض علایم پیدا کیږي. اول تبه یې ډېره لوړیږي، عصبي مشکلات ورته پیدا کیږي، د نس دردونه ورته پیدا کیږي، سپلینومیګالي یا د تورې غټوالی ورته پیدا کیږي، همدارنګه د شخص په نس باندې به سره سره ټکي پیدا کیږي چې ورته روز سپاټس ویل کیږي. که چیرې لابراتوار ډیاګنوز ته راسو د سلمونella بکټریا دپاره موږ د مریض څخه د سټول، یورین، بلډ، بایل او سیسپ سمپل اخیستی سو او دغه بکټریا موږ کولی سو چې په مکونکي میډیا او MBA اگر کې کلچر کړو. او د سلمونella د ډیاګنوز دپاره یو ډېر ښه ټیسټ چې دی هغه سیرولوژیک ټیسټ دی چې ویډل ټیسټ ورته وایي. ویډل ټیسټ کې موږ د سلمونella د انټیجنونو کوم چې مو په هغه اول سلایډ تشریح کړل چې 3 ډوله انټیجنونه درلوده، د هغه انټیجنو په مقابل کې موږ د مریض په وینې کې د انټیبایوټیکانو غلظت ګورو. که چیرې موږ تداوي ته راسو، په تداوي کې باید یو خبره ذکر شي چې سلمونella بکټریا په اساس چې کوم مریض منځته راځي هغه سلف لیمیټډ دي، یعنې پخپله جوړیږي، نو انټیبیوټیک او بل شي توصیه کولو ته ضرورت نه لري. خو که چیرې سلمونella بکټریا په کوچنیانو کې ناروغي منځته راوړې وه یا په هغه اشخاصو کې چې هغه ته پخوا څخه نورې کرونیک ناروغیان درلودلې یا هغه کسان چې هغې کې موږ سپټسیمیا خطر ووینو، نو دغه کسانو ته بیا موږ انټیبیوټیک توصیه کوو چې انتخابي انټیبیوټیک
د سلمونیلا بکټریا لپاره هغه سیپټریاکزون او سیپروفلوکسازین دي. او هغه کسان چې بیا د سلمونیلا بکټریا لپاره کرونیک کیررز وي نو دا کسان ته بیا موږ امپیسیلین او سیپروفلوکسازین ورکو. او د سلمونیلا بکټریا په پریونشن کې یا مخنیوي کې باید ذکر شي موږ دا بکټریا کولی شو په لاندې طریقه سره مخنیوي وکړو. اول که موږ پرسونل هایجین یا شخصي حفظ الصحه مراعات کړو او کومه غذا چې موږ خورو هغه په صحیح ډول سره پخه کړو نو به مو هم د سلمونیلا بکټریا څخه ځان ژغورلی. همدارنګه موږ باید کومې اوبه چې څښو هغه باید پاکې یا د کلورین په واسطه یا هم د جوش په واسطه باید هغه اوبه موږ اول پاکې کړو بیا هغه اوبه وڅښو. همدارنګه د ډوډۍ د خوړو په وخت کې باید لاسونه پریوو. او بل مهم خبر دا ده چې د سلمونیلا بکټریا لپاره 2 ډوله واکسینونه موجود دي چې د 50 څخه د 80% پروټیکشن منځته راوړی شي د سلمونیلا ټایپي په مقابل کې. نو ډیر مننه چې ویډیو مو وکتل در پای پورې. که چیرې کوم سوال لري یا پیشنهاد لري نو تاسو کولی شئ په کمنټ سیکشن کې ما سره شریک کړئ. او که چیرې غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو یوټیوب کې زموږ پښتو میډیسین چینل د سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه په فیسبوک کې زموږ صفحه د سره لایک کړئ. نو در بل ویډیو پورې د خدای په امان.